بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی چې په نننۍ خپرونې کې به د قضایي عمره او همدارنګه د موتې غذا وڅیړو. علامه ابن هشام رحمه الله په خپل سیرت کې لیکي کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له خیبر څخه مدینې منورې ته راستون شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینې منوره کې 8 میاشتې تیرې کړې او د دې 8 میاشتو په ترڅ کې ځینې غذاګانې هم ترسره شوې. بیا د ذوالقعدې په میاشت کې په کومه کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې څخه منع شوی و د قضا شوې عمرې د ادا کولو لپاره د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د هجرت په اوم کال رسول الله مکې ته وخوځېد. کله چې د مکې اوسیدونکو ته د دې خبر ورسېده مکه یې پرېښودله او دا خبر یې خپور که چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګري یې ډېر ستونزمن او د کړاو نه ډک ژوند سره مخ شوي دي. د مکې اوسیدونکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه و کرامو د سید لپاره په دارالندوه کې په 2 قطارونو کې ولاړ ول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته وفرمایل په هغه سړي دې الله رحم وکړي څوک چې خپل ځان د دې قریشو په وړاندې ځواکمن وښیي بیا یې حجر اسود مسکه او د اوږو په خوځولو سره په چستي او چابکي طواف پیل که تر څو چې رکن یمانی ته محمد رسول الله ورسید او د قریشو د نظر څخه پناه شو. بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام حجر اسود ته ورسېده د لومړي ځل په څیر یې بیا په چستي طواف پیل کړه او 3 شوته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره وکړل. نو هغه خوب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و الله رب العزت هغه خوب د پیغمبر رښتیا که لکه چې الله فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته داخلېده عبدالله بن رواحه په داسې حال کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې پړی او مهار یې په لاس و دا شعرونه زمزمه کول خلو بني الكفار عن سبیله خلو فکل الخیر فی رسوله یا رب انی مؤمن بقیله اعرف حق الله فی قبوله. ای د کافرانو اولاده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار پریږدئ لارې خوشې کړئ ټول خیر د الله په رسول کې دی. ای ربه زه د هغه په هره وینا باور لرم او د الله رب العزت حق ادا کول راته د هغه په منلو کې ښکاري. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې په مکې مکرمه کې تیرې کړې په 3مه ورځ د حویطب بن عبدالعزا په مشري ورته د قریشو یوه ډله راغله او ورته ویل ستاسې موده پوره شوې ده تاسې د مکې څخه ووځئ. رسول الله ورته وفرمیل څه کیږي که ما دلته پرېږدې چې زما د واده مراسم حضرت میمونې رضی الله عنها سره ترسره شي دلته ولیمه جوړه کړم تاسې به هم راسره پکې برخه واخلئ. هغوی ځواب ورکه موږ ستا ډوډۍ ته هیڅ اړتیا نه لرو ته ولاړ شه او د مکې څخه ووځه. نو د دې اصرار په اساس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه وخوځېد او نکاح ام المؤمنین حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها سره د احرام په حالت کې د حضرت عباس بن عبدالمطلب په سرپرستی ترسره شوه. د رارسولو لپاره یې خپل غلام ابو رافع وټاکه همدا و چې هغوی د صرف سیمې ته رسېدلي وه چې ابو رافع هم ورسېد او په همدې سیمه کې دا مبارک واده ترسره شو. نو د اسلام په برکت د خلکو په نفسونو او عقلونو کې ستر بدلون راغی. هغه ماشومانې چې د جاهلیت په زمانه کې ژوندۍ ښخېدلې اوس مسلمانان د هغې په پالنه او د هغې په روزنه کې د یو بل سره مسابقه کوي. په سیرت کتابونه لیکي د قضایي عمرې د ادا کولو څخه وروسته کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه د مدینې منورې په لور وخوځېد د حضرت حمزه رضی الله عنه لور امامه یې تر شا یا کاکا یا کاکا چغې والې او محمد رسول الله پسې روانه
حضرت علی کرم الله وجهه ور وړاندې شو او له لاسه یې ونیوله. حضرت فاطمې رضی الله عنها ته یې وویل د کاکا لور دې د ځان سره کړه. هغه د ځان سره په سورلۍ سپره کړه. د اما